يومين عاوز ابره دې امور پلان په دې ټول باندې او د ټول یو څه مرحله راځي چې باندې کې مور پلان کمزوري شي بوډاګان شي بیمار شي د خدمت محتاج شي پلان ته کټي وټي نیوي ګټه ختم شي چې کوم کور ته وروړه چې کله د مور او د پلان دغه سچويشن یا دغه حالات جوړ شي دغه کیفیت پیدا شي د بیا د دې په باره کې الله تبارک وتعالى جل جلاله یو خاص حکم فرمایي خاص حکم پتیر جمعه د عام حکم خبره کړي وا نن خدای پاک یو مخصوص حکم فرمایي هغه دا اما يبلغن عندك الكبر کچری ورسیږي ستا په نسبانه زوړوالی تا احدهما او كلاهما یو د دې دواړو نه زوړوالی ته ورسی مور زوړوالی ته ورسی یا پلار زوړوالی ته ورسی او یا دواړه زوړوالی ته ورسی محتاج شي ضرورتمند شي دی ځان داسې بې اثري او بې سهاره محسوسوي دی ته د علاج ضرورت وي د کپړو ضرورت وي د ښه خوراک ضرورت وي آمدني نه وي ګټه نشي کولی پلار نو په دغه وخت کې خدای پاک یو خاص حکم فرمایي خپلو بندګانانو ته هغه ده اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما دغه صورت کې مور پلار چې کوي نو د نفسیاتي لحاظ سره د احساس کمترۍ ښکار وي او دا یو انسانی فطرت هم دی چې کله پلار ګټه کوي ځوانۍ کې تکړه وي نو پس داسې شکل کې لږ لږ خیال هم ساتي د لالچ وي چې څه خو به راکړي راته کړه او چې بوډاګان شي سپینګیري شي مور سپین سري شي او بیا بیماران هم شي لازمي خبره ده چې بیماری چې زوړیږي نو بیماریږي به دا زوړوالی په ذات خود یو بیماری ده نو په دغه وخت کې تیرورو دا خلک لاس واخلي رشتہ دار هم ترې لاس واخلي دوستان هم ترې لاس واخلي نو دی ځان داسې تنها شانتي محسوسوي نو دی بعضی وقت کی دماغی کمزوری شي او خوبی کم شي دا کله چې د انسان دماغ کمزوری شي معده کمزوری شي بلډ پریشر هاي هارت پرابلم یو ورته نور څه وي دې سره د خوب هم کم شي چې کله د یو انسان خوب کم شي نو د کې برداشت ختم شي بیا ځکه د خوب کمی سره د ټول اعصابي سیستم چې کوم دی دا ټول ډسټرب شي ګډوډ شي چې کله د خوب کم شي نو بلډ پریشر یې ورسره هاي شي نو بعضې وخت کې په ده باندې ښه خبره هم بده لګي نو الله پاک فرمایي چې کله مور پلار سره خبرې کوئ او دوی درته یو حکم وکړي چې یاره بچیه دا کار وکړه او هغه ډیر ګران هم وي ستا که وسم بار وي
خو ته دې ته دا مه وایه چې دا کار زه نشم کولی دا ډېر ګران دی اوف هم والا مه وایه چې اوف دا خو ډېر سخت کار دی بابا دا به څنګه کړو داسې مه وایه دا ځکه مه وایه چې دې بابا تا سره دومره زیاته مینه ده دومره محبت یې در سره دی که ته هغوی ته په غیر ارادي طور باندې اوف ووایې که نه نو دې سره به ستا د دغه محبوب او د سپینګیر بابا چې کوم دی نو د هغه زړه ودردېږي د هغه زړه ته به درد میلو شي دک میلو شي ورته نو چې کله د یو والد صاحب زړه ته درد میلو شي نو په هغې باندې الله تبارک وتعالی جل جلاله ناراضه کېږي نو اوف به هم وله نه وایه اوس عجیبه خبره ده هغه دا چې خدای پاک خو فرمایي اوف هم ورته مه وایه ځکه چې ستا د اوف کلمه وینا چې کوم ستا به د مور پلار زړه دردوي او مونږه چې کله بوډاګان شي د ګټې وټې پرېوځي نو بیا ورته ډېر سپک انداز کې ګورو ډېر بد ورته ګورو ناپوهې ګڼو وایي دماغ یې خراب دی بوډا شوی دی دماغ یې کار پرېښی دی لیونی دی پوزې ته دې راغلي یو د دې مور پلار د لاسه موږ ارام نشو کولی که په بچو مو مور پلار غوسه کوي نو هغې سره دا ایګور او دا زوی پیل قور اخلي چې بابا بس په قلاره کښېنه که نه چې څه وي مونږ ته وایه نو ټول ملک دې په مخ اخیستی دی ټول خلک دې په لړزان کړی دی خدای پاک فرمایي ای زما بندګانانو دی عاجزه دی بېوسه دی بیمار دی محتاجه مور پلار ته د اوف کلمه هم مه وایي د اوف کلمه خدمت یې وکړئ دومره خدمت یې وکړئ چې د جنت مستحق شئ د جنت مستحق شئ د مور پلار په خدمت باندې ځان ته جنت وګټئ جنت وګټئ صاحبانو اوف کلمه ورته مه وایه وایي موسی علیه السلام یو ورځ الله تبارک و تعالی جل جلاله نه سوال کوي چې ای الله ما ته خو لږ دا وښایه چې جنت کې به زما ګاونډي څوک وي موسی علیه السلام به کله کله الله تبارک و تعالی سره ډېر د راز او د نیاز خبرې کولې او روایاتو کې راځي و یو ورځ موسی علیہ السلام چې د الله تبارک و تعالی جل جلاله هم کلام کېدو ته کوهي طور ته لاړو الله پاک ورته فرمایل خبردار اے موسی علیہ السلام اوس چې راځي نو ډېر په احتیاط باندې به خبرې کوي او ډېر په احتیاط باندې به راځي موسی علیہ السلام ورته فرمایي چې اے پروردګاره داسې څه خبره شوې ده چې مخکې نه خو تاسو ما ته داسې حکم نو فرمایلی او نن چې زه راغلم نو تاسو ما ته وایي چې ډېر زیات احتیاط کوه ګورې بې احتیاطي ونه کړي نن تاسو ما ته داسې حکم فرمایي د دې څه وجه ده نو الله پاک جل جلاله ورته فرمایي چې موسی علیه السلام کله به ته زما راسته را روان شوې او ستا مور ته به پته ولګېده چې زما بچوړې کوهي طور ته روان دی د خپل رب سره رازدار کېږي خپل رب سره خبرې کوي هم کلام کېږي نو وایي ستا مور به ما ته په سجده باندې پرېوته او په ژړا به شوه چې خدایه پاکه زما دا زوی درغلو تا سره هم کلام کېږي ستا محبوب پیغمبر دی خو خدای زما د دې بچوړې نه ته ناراضه نه شي زما د بچوړې نه رضا شه خدایه ته ترې خوشحاله شه خفه دې نه شي خدایه
وی موسی علیہ السلام استا غمور وفات شوی دا نو هغه د دعا دروازه دی بند شو نو ځکه زتا ته ویم چې ګورې زیات احتیاط کوه دا روح د دعاګانو دروازې دی په خدای یقین کوي لوی نعمتونه دي د الله تبارک وتعالى جل جلاله د مور پلان دا دعا د اولیاء مقام لري د اولیاء مرتبه لري د مور پلان دعا نارس به کول چې موسی علیہ السلام الله پاک ته فرمایي چې خدای پاک زما په جنت کې گاونډي سوق دي الله پاک ورته فرمایي موسی علیہ السلام لاړ شه او دې پلان کې کلی کې او قصاب دې هغه وستا گاونډي په جنت کې دې ګور چې د عمل سره چلاړو وی قتل هغه قصاب وخم خرڅي او جبه ډیر استغه د خلکو سره رویه خراب ده کې ناستو وتا چوزګار شو سلام کلام وکړو موسی علیہ السلام ورته فرمایي ملګری زه مستقبل مې کوی راځه چې زو موسی علیہ السلام یې کور ته بوتوس موسی علیہ السلام ته هغه عمل ګوري چې دې کوم عمل کې چې دغه پوجا دې خپل پاک زما گاونډي کړي و چې کور ته لاړو نو بزانګو کې یو بډای ښځه پرته وه یو بډای بیبي پرته وه وایي ما ته وي چې موسی علیہ السلام زه لږ ګوزګار نیم روټۍ به وروسته خورو لږ انتظار وکړئ ما یې ښه وایي هغه یې راواخسته بوی یې تله ویوینځله صفا یې کړه پاکې جامې ورته واچولې بیا یې راوسته په هغه زانګو کې سملوله او نوړی راخلی د روټۍ په خپله خوله کې میدکۍ په غاښونو باندې او هغه ابۍ ته خوله کې ورکوي خوله کې روټۍ ماتوي او میدکۍ او هغه ابۍ ته ورکوي او دا حل که چېرې ستاسو یاد شو زمونږ یاد شي ګوره دا حل په مونږ په اوږدوالي کې تېر شوی دی چې کله دا ماشوم تازه تازه په خوراک راشي نو مور یا پلار چې کوم دی هغه روټۍ یا هغه خوراک په خوله کې میدګۍ غاښونه خو لا مضبوط دي په خوله کې وله روټۍ میدګۍ او دې بچوړي ته په خوله کې ورکوي لکه د طوطیانو غوندې دا الکوهول تېر دی په موږ باندې او مور پلار خو دا ډیوټي کړې ده د خولې د میدګۍ نو چې کله هغه زنانه مړه شوه هغه بوډۍ سپین سرې کمزورې وه مړه شوه نو موسی علیہ السلام او دی بیا روټۍ پرې کېناسته موسی علیہ السلام ته تپوس کوي چې دا څوک ده دا زنانه وایي دا زما مور ده نور څوک مې نشته بل دا مې مور ده کمزورې هم ده بیمار هم ده او د خوځېدو هم نه ده بس صرف زی خدمت کوم د خدمت یې نور څوک نشته وایي ای موسی علیہ السلام کله چې تا دې مور ته خوله کې هغه میدکړې نوړۍ کېښوه او دې هغه تېره کړه نو دې به دا شونډې غوږونه نو دې به څه وي و یاره کله نه چې زما دا مور غورځېدلې ده او زه خدمت وکړم صفا یې کړم خوراک وله خوله کې ورکړم وایي دا دعا کړي چې بچوړیا که زما په دعا کېږي زما د عاجز د ګناهګار انسان په دعا کېږي نو تا د خدای پاک د موسی علیہ السلام ګاونډي کې په جنت کې ودا دعا کوي بس موسی علیہ السلام ورته فرمایل د مور دعا د خدای پاک قبول کړې ده او زه درته زیری درکوم زه موسی علیہ السلام او ته به زما په جنت کې گاونډي یارو د مور پلار دعا چې کوم د اولاد دپاره دا د هغې رد کېدل نشته د الله تبارک وتعالی جل جلاله په دربار باندې هو موږ څومره بدقسمته قوم یو چې یو پلار عربو ته لاړ شي یورپ ته لاړ شي پیسې ګټي بچو ترالیږي ښځې ترالیږي ښځې په محلات جوړوي لوڼه پې ودی
کالی پی ورته کوي د زامنو ودونه کوي په زامنو اعلی تعلیم کوي او چې کله دې د مزدورۍ د پاتې شي او ملک تراشي چې زه د څه وخت به د خپلو بچو سره تېر کړم په ارام باندې او بچو ته پته ولګي چې دا خو بس محتاجه شو د ګټې وټې نه دی نو خان هغه بچی ته مخ واړی هغه ښځه ته مخ واړی هغه حیران شي چې خدای پاک دا هر څه خو زما و ما وینې اوچې کړي دي په څو نور ما مزدورۍ کړي دي او دې بچو ته ما رالېږلي او نن چې دی محتاج شوم د دی دا صورتحال وي نو ډېر ځایه کې ما وکته چې هغه پلاران په غوسه کې راشي دا ټول بچي د خپل میراث نه محرومه کي او هغه میراث د ځمکه یې که جایداد یې که دوکانونه یې هغې کې ټول یا مدرسه جوړه کړي یا پکې جومات جوړ کړي او هغه دوکانونه ټول مدرسې ته ورکړي ډېر ما خپله کتل په پېښور کې نمکمنډۍ کې دا واقع شوې ده او بعضې وخت کې داسې صورتحال هم جوړ شي چې هغه سپین ږیری پلان په کور کې ځای وي نو هغه لاړ شي د ایډي هوم ته لاړ شي بل ویلفیر ټرسټ ته لاړ شي چې کوم پکې خیراتي خوراک ملاویږي خیراتي دا ستوګنځای ملاویږي خیراتي علاج ملاویږي نو دغه خیراتي ادارو کې هغه بیا ژوند تېروي ورو په خدای یقین وکړئ په سرو سترګو مه وژاړئ چې دا کوم صحافیان د خیراتي ادارو ته د انټرویو دپاره لاړ شي او دا کوم پلاران وګوري دردېدلي دا کوم میاشتې وګوري دردېدلي چې بچو بوتري د خیراتي اداره کې داخل کړي دي یا پلار یا مور په خپله مجبوره شوی ده خیراتي اداره کې پراته دي چې د هغوی هغه بیان واوري سړي ته ژړا ورشي انسان چې وي او زړه سینه کې د غوښې زړه وي د هغه ته به ژړا خامخا ورشي تېرو ورځو کې مې انټرویو کړه وایي زامنو کې مې پایلټان هم شته انجینران هم شته ډاکټران هم شته نورونه مې هم ډاکټرې دي څه پکې یورپ کې دي خو زما د بیمار انسان زما د کمزوري انسان زما د سپینګیري انسان ځای ورکره نشته زما د یو لوړۍ روټۍ قسمت پکې نشته هر څه ډېر تېر دي نو راغلی ما ایډي هوم کې ژوند تېرومه صاحبه د دک خبره نه او د درد خبره نه ما په دې رجوع هم دا خبره کړې وه چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک برکات دي دا برکات دي د هغوی دعاګانې دي چې ای خدای پاکه ای زما عظیم ربه زما امت چې کوم دی نو هغه په عام عذاب باندې مه تباه کوه که چېرې د هغوی دعا نه وې نو څومره زړورتیا سره چې زموږ په کورونو کې زموږ په مالتونو کې زموږ په کلو کې زموږ په ښارونو کې د مور پلار کم دردېږي او د مور کومه بېعزتي کېږي او د پلار کومه بېعزتي کېږي نو د خدای پاک د قهر د نازلېدو دپاره دا یو عمل هم کافي دی چې مونږ یې ټول ایزهول چې کوم دی دا ټول تباه کړی وی خو د هغوی برکات دي ګورئ زه خو نافرماني کوي د مور پلار ناروا عمل کی گرفتار دي خو د چا د ذمہواری جوړیږي چې بچوړیا د مور پلار ته د چنجین رالوي کړي او تنن مور پلار ته نیغه خبرې کې چې د چا ذمہواری جوړیږي او هغه خپل ذمہواری نه پوره کوي دا هم د خپل پاک په نسبت ذمہوار دي جبريل عليه السلام تيورز الله پاک حکم فرمي اوحى الله الى جبريل ان قلب قريه كذا وكذا
ویورد جبریل علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالی جل جو حکم فرمائیو چلار سے جبریل علیہ السلام دا فلان کی خار کا وزر اڑم کا رابرے کو الٹے کا پدہ خلقو باندے. جبریل علیہ السلام ورطا فرمائیو یہ اللہ پدہ خار کی خیودا سے کستے چاہاں 24 گھنٹے کی شواروز کی ستا دمر ذرنا فرمانی ہم نہ لکڑی نو آیا پاغم دا خار الٹا کم اللہ پاک ورطو فرمائے ان قلب علیہم علیہم پتہ اول الٹا کم اور پسی پدی نور الٹا کم زکا چی بخار کی نافرمانی کی دا او دے پی دمرا پریشان نو یعنی اخبر وسی منکو چی خلقو تا دا جبی پر ذریعہ باندے دعوت ورکی چی تاسو دا دی نافرمانی نقلا رسی دا خدای پاک دا خفقون نقلا رسی او دا خدای پاک دا رضا پلا روان سی پچی میں امورتا دعوت نو ورکولو پرزان تٹکو آخرت کی بدے دا عذاب نبچ شی دا دنیا عذاب پیو شان دا ورکم زکا چی دا دعوت ندے ورکڑی نورو زکا خدای پاک یو خاص حکم فرمائی چکلا ستا مور پلار یوازی مور یا یوازی پلار یا دوارا دا عمر زور شی بڑاگان شی سپنسری شی ولا تقل لهما اوفن دیتا دا اوف کلمہ ہم موایا او ولا تنہرهما او دا مور پلار رٹهم ما لکستغ خبرم ورطا مکوا دا سی خبر ورطا مکوا چی داغین داغی سی پکاویخ کارشی دا سی خبر ورطا چرطا مکوا او وقل لهما قولا کریما او کل چی دی مور پلار سرطا خبری کی لکه دا عجز نوکر چې کمی عجز خدمتگار چې کمی تزان دغه سی گرنه دا مور پلار په مخ کې او ډیر د عجزی خبرې ور سره کوا ډیر د عزت خبرې ور سره کوا ډیر د مینې خبرې ور سره کوا ډیر د محبت خبرې ور سره کوا تعالی صفته ده چې ستا دا یو مسکا د مور پلار په مخ کې هغه ستا د سپینګیري مور او د سپین سرې پلار زړه څومره مضبوطی ستا یو ملاقات یو خواږه خبره یو منټ ناست ستا د مور پلار هغه دردېدلې زړه څومره خوشحالي صاحبان عرب ممالکو کې یو کس راځي او هغه ایرپتی دی هغه جج ته وایي قاضي صاحب ته وایي چې صاحبه زما زوی دی او دی ما ته خرچه نه راکوي زه ته ډېره خرچه نه غواړم صرف په میاشت کې د یو ریال ما ته راکوي خو هغه ریال به راته دی په خپله راوړي قاضي صاحب ورته هغه راوغوستو راویغوستو زوی ته یې ولې وي چېرې پلار دې درخواست کړی دی چې دی ما ته خرچه نه راکوي خو ما له دې یو ریال د میاشتې راکوي خو شرط بدای چې دی به په خپله راته هغه یو ریال راوړي نو قاضي صاحب یې والد صاحب ته وایي چې ته خو خپله مالم پته لګېده چې ته ایرپتی او زوی دې ایرپتی دی نو دا یو ریال څه شی دی چې ته په ده دا جرمانه لګي او خامخا به دې تاله راوړي او ورته قربان ما دا زوی ډېر زیات په مینه باندې لوی کړی او چې دی به زمان نه جدا شو نو ما به د شپې خوب نه کوړو د ده جدایي په وجه باندې زما د زړه ټوټه وه خو چې کله ده واده کو ځان ته خپل روزګار روان کو نو په روزګار کې دی دومره مصروف وي چې میاشتې تېرې شي کلونه تېر شي خو دی زما ملاقات ته را نه شي او زه دې مارې دروازې ته ګورم چې اوس به زما زوی راشي زه به یې دیدن وکړم اوس به زما زوی راشي زه به یې دیدن وکړم په دې کې کلونه تېر شو خو دا زوی زما دیدن ته را نه شي زما دا زړه ریت ریت دی د ژوند په خوږو نه پوهېږم د دې محبوب او د دې خوږ زوی ته جدایي د لاسه نو زه به
چې په میاشت کې دی ستا د حکم مطابق دا 1 ریال ما ته راوړي نو کم از کم یو 2 منټه خو ما سره کېني که نه لږ په پلاو مټ به زه د خپل بچوړي دیدن وکړم که نه نو دا زه د دې لپاره وایم چې راضي دي ما ته بس هغه حکم وکړو چې هره میاشت به ورځي والد صاحب سره به ټیم هم تېرې ګفټونه به م ولوړي تحفه به م ولوړي خوراک سکاک به م ورسره کې او ښه په خندا خوشحالي او دعا به دې اخلي د هغې نه پس به را روانېږي څومره واړه زړونه یې د دې مور پلار ځکه چې دا سپینګیري شي بوډاګان شي نو د دوی لپاره خدای پاک خصوصي حکم را نازل کړی دی خصوصي حکم چې دوی به دماغ به هم کمزوري شي بعضې وخت به دوی داسې خبرو کړي چې هغه په حقیقت کې درست هم وي خو د دماغو د کمزورۍ په وجه به نو بیا به هم والا تستغه خبر نه کوي او نه به ورته دا وایي چې بابا ګورې ته نه پوهېږي ډېر دردېدلې زړه د دې مور پلار که وروڼو ما داسې بچي م کتلي چې پلار یې وفات شي او کونډې مور ته یو زوی پاتې شي او هغه یو بچي ته خپل ژوند ټول وقف کړي یو بچی د خپل ژوند ټول قربان کړي واده نه کړي وایي بیا میره پلار به ده سره سختي کوي زیاتې به ورسره کوي ظلم به ورسره کوي داسې مې کتلي دي چې مور ځي سهار وختي مالدارو کره ځای جارو کوي لوښي وینځي جامې وینځي پیسې ګټي او دا خپل بچوړی چې کوم دی لا د شهزادګانو غوندې لوی ساتي خشته لباس ورته ورکوي او په ښه سکول کې داخل کړي چې دنه به سبا انسان جوړ شي تعلیم به وکړي افسر به تل به جوړ شي الله اکبر په دغه حال کې دا مور په کمزوري بدن باندې پردی مزدوري کوي او زوی تکلیف ته نه ورکوي زوی د چا محتاجېدو ته نه ورکوي تعلیم پې کوي هر سهولتونه ورکوي ورته خوشحاله ساتي خو چې کله دا زوی تعلیم وکړي او دا زوی افسر بړتي شي او بیا لوی خاندان کې مالدارو کې واده وکړي چې ښځې راشي وایي نه 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 دا ښځه دا بوډۍ چې ده دا مکاره وایي دا زه دې کور کې نشم برداشت کولی ټوله شپه ټوخېږي او ټوله ورځ ټوخېږي وایي د دې الله زه ارام نشم کولی هسې نه په ما باندې دا ټوخې او د دې دا بیماري ولګي هغه ظلمې چې مور والا مزدوري کړي خپل ځان یې وید کړی خپل انا او عزت یې خاورې کړی خپل ژوند یې قربان کړي د دې یو بچي دپاره د دغې ښځې په وینا باندې دا بچوړی دغه خپله مور کوم ده دا د مټ نه رانیسي او ایډي هوم ته رسوي بل خیراتي ادارې ته رسوي چېرې چې دا سنبال کړي اوس کمزوری د زه نوره نشم ساتلی په خپل کور کې داسې صورتحال په سترګو مو کتلي نو په دې وخت چې کله د مور پلار کمزوري شي او محتاج شي د ګټې نه وي د علاج هم محتاج شي د دوای هم محتاج شي د خوږې خبرو هم محتاج شي د عزت هم محتاج شي د خدمت هم محتاج شي د لباس او د کپړو د خوراک هم محتاج شي نو دغې دپاره خدای پاک خصوصي حکم کړی دی چې ګوره دغه حال ته ورسي دې ته اوف ونه وایي چېرته ګورې د دې زړه به ټوټې شي د غم نه چوري به شي صاحبانو په دې خپلو ګناهګارو سترګو مې وکتل سوات کې داسې د اتیاو کالو یو بوډۍ راغله ملین ټیټه وه کونټۍ ورسره وه او زوی راغورځولې وه لاس یې وله مات کړی و هغه ابۍ لاس ته پلیستر لګېدلی و او فریاد یې وکړو درخواست یې راوړو چې دغه رنګ چل دی زوی راله لاس مات کړی دی بس ما تاڼۍ ته ووایي فایار پرې کوئ او زوی ما ته راولئ چې کله پرې تاڼۍ وکړو او FIR مو شو پې پاتکړو کې زوی راوستو هغه مور هم ورسره راغله
او ما ولا جیل ورن ټول په خدای یقین وکړي هغه زوی ته ما وایي چې تر کومې د مور نه بخلې نو چې زما وس کېږي ما نه به جیل نه روځي د خدای په فضل سره اوې د مور هغه سپینه لوپټه راواخته زما خپو ته راوغورځوله وایي قاضي صاحبه د خدای خاطر وکړه دا زوی راته جیل ته مه لېږه وایي زه غلطه شوې یم زه پوه شوې یم زه خو راغورځېدلی وم او لاس مې مات شوی دی زوی راته لاس نه دی مات کړی دی ما بخلی دی ما معاف کړی دی دا هم نشم برداشت کولی چې زه ګورم او زما دا زوی جیل ته لاړ شي یا صاحبانو هغه ته مې ویل ډېر غټ بې غیرت دی چې وس مې کېدی خو زما د لاسه به ته جیل نه نه وې راوتی خو څوک هم ورته د مور د علاج دې نه راځي بس هغه ته مې لرې کات کړی چې باسو په ضمانت یې پرېږده دا داسې حالاتو کې هم صاحبانو د مور په خپل بچي باندې زړه دردېږي او دا بچی دومره ظالم دی چې نه په پلار زړه دردېږي او نه په مور زړه دردېږي ځکه خدای پاک فرمایي وقل لهما قولا کریما چې دا مور سپین سرې شي پلار دې بوډا شي سپین ږیری شي نو دوی سره چې خبرې کې نو ګرستغې خبرې ورسره ونه کړي ډېر نرمۍ د عاجزۍ او د مینې او د محبت خبرې ورسره وکړه او واخفض لهما جناح الذل من الرحمة د عاجزۍ دا وزرې ورته په ځمکه باندې وغوړوه او دعا کوه دې خپل مور پلار ته چې ای ربه ای عظیمه خدایه ارحمهما زما په پلار رحم وکړي ای خدایه زما په مور باندې مهربانه شي کما ربیانی صغیره څنګه چې زه په ماشوموالي کې زما تربیت کړی خدای ته دی نه مهربانه شي د دی نه رضا شي خدای پاکه او لوی نعمتونه وله ورکړي دعا کې اخلي د مور پلار نه ګورئ کله چې موږ مړ کېږو که نه یا انسان وفات شي اعمالو سلسله کړ شي درې اعمال دي صرف دغه یو ذکر پکې کوو او ولد صالح يدعو له مور پلار ته په قبر کې ایصال ثواب د پاره چې زوی دعا کوي هغه دعا وررسي د نیکۍ په شکل کې هغه دعاګانې وررسي چې دې خیرات دي هغه خیرات وررسي چې دې صدقه کوي هغه صدقه مور پلار ته وررسي چې دې نفل کوي هغه نفل مور پلار ته وررسي چې دې تلاوت کوي هغه تلاوت مور پلار ته وررسي ډېر لږ وخت وروسته څومره فرق راغلو ما چې کوم وخت کې امامتي کوله لکه دېرش کاله مخکې خبره ده چې د جمعې شپه باندې به خلکو هر کور کې به لاس اوچتېدو دعا به کېده د مړو دپاره به سپېشل دعا کېده چې خدای پاکه دا د مردګانو روح ته ورورسي او وررسي عامه کټوۍ تاسو په کور کې پخه کوئ او په خپله یې وخورئ او لاس اوچت کړي چې خدای دې ثواب زموږ مور پلار ته ورورسي د دې ثواب به لازمي ده مور پلار روح ته وررسي نو چا خو به ګاونډي کره یوړه وبلېږله روټۍ او ترکاري به د جمعې په شپه چا به حلوا پخ کړې وه چا به منچي پخ کړې وې چا به روجې پخ کړې وې او چا به مولانا صاحب ته راوړه حلوا به یې راوړه یا روجې به یې راوړې غوښه به یې راوړه خو لاس به اوچتولو خو چې د کله نه زموږ خویندو میندو ته او وروڼو ته او زنانو ته د کور کې دا موبایل را رسېدلی دی د خیره سره که نه هغه دعا سر خوړلی دی دعا سر خوړلی دی نه د جمعې په شپه یادو نه هغه د مور په شپه یادو نه چېرته په شب قدر کې یادو ډېر دي رانه صاحبانو ډېر دي رانه نو مور پلار مه هېروئ او مه یې تزنوئ مه یې دردوئ یاد ولرئ چې څنګه مور پلار هېر دغه رنګ به هم بچي وی چې څنګه مور پلار ودردول دغه رنګ به هم بچي دردوي چې څنګه هم د مور پلار بېعزتي وکړه همدغه رنګ بلکل هم په دغه طریقه به زموږ مور پلار زموږ بچي چې کوم دی هغه بېعزتي کوي د عزت تمه دې بیا ونه ساتئ
مور پلار ودردی چې بیا زوی ټکی نو استاد چې تراشي ما له تعویض وکړه زوی والې په خښته باندې ویشتې وه یا ملګریانو دا خو ستا عمل دی که نه تا خپل پلار په خښته نه ویشتې تا خپل پلار په چوکه نو والې خپل پلار ته د مرۍ کې پړې نو اچولې نو دې راښکلې هغه وخت کې ستا سترګې ړندې وې خدای پاک ړوند کړې وې په سترګو باندې چې د مور پلار بېعزتي دې کوړه چې اوس فریاد کې دا پیړۍ په پیړۍ را روانه ده تا به هم دردوي دا خپل بچي او چې کله د دې بچو شي نو هغوی به هم دردوي توبې وباسئ خپل رب ته عجیزي وکړئ خپل رب ته زاري وکړئ خپل رب ته چې خدای پاک زموږ په حال باندې رحم وکړي نو وخت رانه ډېر تېر شو الله پاک دې په موږ ته د عمل کولو طاقت توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین